إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بالتوفيق سرا إن شاء الله من رسول صلى الله عليه وسلم د مبارک سیرت درسونه شروع کو، او د دې لپاره چې موږ خپل پیغمبرو پیژنو، بل دا چې د ډیرو ملګرو او ډیرو خلکو ارمانو چې د سیرت بیان کړی شي او موږ یې وورو. زموږ خپل ځاني دا ارمانی چې هر سم بیان کړ، په طاقت پورې خبرې، د وخت پورې، او دا بیانول دې آسان کار نه، تبصره آسان کار دی. چې لکه وروسته سړی لاړ شي به تبصره کوي، نو تبصره آسان کار دی او بیانول ګران کار دی. دې کې څه شک نشته، زموږ تجربه ده چې درس کول، کتاب لیکل، د دې لپاره څومره کوشش او مهنت پکاري، هغه کسانو ته دغه پته نشته چې دا نه دي کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیژنګلو لپاره به دا مبارک درسونه کوو ان شاء الله. د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانول دم ګران کار دی، او زما په شان ګناهګار سړی به څه بیان کړي. خو موږ خپل کوشش کوو، ځکه چې د غټ انسان په باره کې خبرې کول دا ډېره غټه ذمهواري، او داسې عام سړی نه و چې موږ د هغه په باره کې خبرې کوو. کله یو سړی د بادشاه په باره کې خبرې کوي نو ډېر احتیاط کوي، غلط څه ونه وي. د غټ سړي په باره کې خبرې کوو نو دا بیا رسول صلی الله علیه وسلم دی، د ده په باره کې چې خبرې کوي نو ډېر احتیاط به کوي. او بار بار موږ دا خبره کوو چې کله مې یو سړی د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانوي یا لیکي، نو یو ځای پکې داسې راشي چې سړی دا سر ټیټ کړي او قلم یې ودرېږي او ژبه یې ودرېږي، او دې سوچ کې شي چې دې انسان په باره کې زه نور څه ووایم، الفاظ د سړي سره ختم شي. دومره اوچت انسان دی، او الله سبحانه وتعالی دغه تزکیه کړې ده، دغه تذکره یې کړې ده چې انشاءالله هغه په روان درسونو کې به راځي. رسول صلی الله علیه وسلم تزکیه الله سبحانه وتعالی کړې ده. د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانول او سیرت اورېده د زړه غذا ده او د زړه خوراک دی او د نفس خوشحالي ده، او سترګې پې د مسلمان یخي، بلکې د الله سبحانه وتعالی دین یو حصه ده، یو عبادت دی چې په دې سره انسان الله ته نږدې کېږي. د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند کې ناشنا درسونه، عبرتونه پراته دي چې هغه به انشاءالله تاسو واورئ او موږ بیان کړو. د دې نه مخکې چې موږ سیرت ته ننوځو، یو څو خبرې لازم دي. اولنۍ دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت د بیانولو فایده څه ده؟ نو جواب د هغې دا دی، یو څو فایدې به ته ذکر کوم. اولنۍ غټه فایده چې دا یو عبادت دی، په دې باندې الله موږ له اجر راکړي. لکه څنګه چې اوس موږ لمونځ وکړو، یو عبادت موږ وکړو، دغه شان د سیرت بیانول، اورېدل، لیکل، مطالعه کول دا هم عبادت دی. د ډېرو خلکو دې خبرې ته سوچ نه ځي، د سیرت اورېده یا مطالعه کول دا ورته عام غوندې خبره ښکاري، حالانکې د سیرت بیانول، اورېده، لیکل، مطالعه کول دا عبادت دی چې په دې باندې انسان الله سبحانه وتعالی ته نږدې کېږي. نو د سیرت چې کوم بیانو به
په دې باندې موږ الله ته نږدې کیږو او دا به یو عبادت یې زمونږه. نو غټه فایده به کې دا ده. دویمه فایده په سیرت کې هغه دا ده، رسول صلی الله علیه وسلم د انسانانو لپاره، د پیریانو لپاره، د ټول لپاره یو نمونه ده، یو قدوه ده چې په دې خلک روان شي په عقیده کې، په عباداتو کې، په اخلاقو کې. لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه، یقینا ستاسو لپاره په دې پیغمبر کې ښه نمونه پرته ده. نو موږ د هغه پورې د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري او اقتدا نشو کولی چې څو پورې موږ دغه سیرت نه مطالعه کړي. یو سړی چې زم په پیغمبر پسې روان یم، په پیغمبر پسې، نو دا به اوس معلومه څنګه چې پیغمبر څنګه ژوند تېر کړی او هغه څنګه عبادت کړی، دغه عقیده څنګه وه، نو د هغې دپاره به لازم سیرت مطالعه کوي. نو ما خبره دا کوله چې څو پورې د سیرت نه پیژندلی د رسول صلی الله علیه وسلم، نو د هغه پورې ته د رسول صلی الله علیه وسلم اقتدا او تابعداري هم نشي کولی. دا دویمه فایده شو. دریمه فایده د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت چې او د هغه د طور طریقې د یو تله ده چې باغې باندې موږ خپل اعمال تلو. نو کم اعمال چې زمونږ د رسول صلی الله علیه وسلم طریقې سره موافق شو هغه به قابل قبولي، او کم چې موافق نه وو نو هغه به مردودي. نو د هغې دپاره بیا لازم پکار ده چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت ته واپس شو او د هغه سیرت مطالعه کړو. سفیان ابن عیینه رحمه الله هغه دا خبره کړې ده او خطیب بغدادي په خپل کتاب کې راوړې ده، وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم هو الميزان الاکبر، رسول سم یو غټه تله ده، فعليه تعرض الاشیاء، نو ته چې څه کې دغې تلې ته مخامخ کې على خلقه وسیرته وهدیه، د رسول سم اخلاق، سیرت، دغه طور طریقه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. نو چې څه سره برابر شو برې تله کې هغه به حقي، او چې څه په خلاف شو هغه به صحیح، هغه به باطلي. نو دا یو فایده ده د رسول صلی الله علیه وسلم په دې سیرت بیانولو کې چې موږ ته به د خپلو اعمالو پته ولګي چې موږ به څومره اوبو کې یو، زموږ د دینداري څنګه ده، زموږ د عبادت چې کوم روان دي دا څنګه دي، آیا دا به قبول شي د الله په در کې او که نه، آیا دا زموږ د عبادت او د ژوند د طریقې دا هغه شان دي که نه لکه څنګه چې د رسول صلی الله علیه وسلم وي. نو دا غټه فایده ده په سیرت کې، او دا زموږ سره دریمه فایده شو. څلورمه فایده، ته د هغه وخت پورې په قرآن باندې صحیح نشي پوهېدی چې څو پورې تا د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت نه مطالعه کړی. ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم د قرآن په خپل ژوند کې ټول راوستی دی او عمل یې پرې کوو، نو چې دا قرآن ته وې د دې ترجمه او تفسیر ګوري، د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت ورسره ګوري، نو ته په قرآن باندې پوه شي. لکه عائشه رضی الله عنها نه چې کله تپوس شو چې د رسول صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه و، نو هغې وی کان خلقه القرآن، د رسول صلی الله علیه وسلم اخلاق څه و، هغه د قرآن. په قرآن کې چې څه دي دغه په رسول صلی الله علیه وسلم کې دننه و. نو اوس ته قرآن وي د هغې عملي نمونه هغه څوک ده، هغه رسول صلی الله علیه وسلم. بله ده چې قرآن کې چې کوم آیتونه نازلیږي او کوم سورتونه نازل شوي دي د بعضو اسباب شته، لکه د یو حدیثي سره تعلق ساتي، د یو واقعي سره تعلق ساتي، یا چا د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس کړی، دا ټولې خبرې په سیرت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې الله د آیتونه نازل کړو، دغه ځای کې الله د آیتونه نازل کړو، جهاد په موقع یا د منافقانو راښکاره کولو لپاره، یا چا ته تپوسونه وکړو، یا د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو مبارکې الله دا خبره کړې په دې موقع باندې، دا ټولې خبرې په سیرت کې دننه راځي. نو دلیل شو په دې باندې چې کوم سړی سیرت باندې ځان پوه کړي او د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت معلوم کړي، نو دی په قرآن باندې پوهېږي. دا څومره فایده شوه؟ څلورمه. پنځمه فایده هغه دا ده چې کوم سړی د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت لولي او زده کوي،
د محبت د رسول صلی الله علیه وسلم سره ډیری او حدیث کې دا راځي متفق علیه حدیث دی لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين تاسو کې سره دا وخت پورې مؤمن نشي جوړېدای چې سو پورې ما سره د خپل بچونه د خپل مور پلارنه او د ټولو خلکو نه زیاته مینه نه کړي چې کله دې ټولو نه دوی سره د مینې نه زیاته مینه د رسول صلی الله علیه وسلم سره وکړه نو به ته مؤمن کامل مسلمان به نو د سیرت چې مطالعه کوي او د سیرت چې اوري ستاسو د مینه محبت به د رسول صلی الله علیه وسلم سره غډيري او دا واضح خبره چې کله سړی د رسول صلی الله علیه وسلم واقعا اوري چې هغه دا چلو کو دي چلو کو دي به عبادت کو دي هغه د امت لپاره کوشش کو ستاسو محبت به خډيري نن چې ستاسو سره محبت ته ثواب داغې نه ډيري بروز به داغې نه ډيري نو د ایمان هغه اوچته درجه ته ورسېد دي سیرت تلاسه د سیرت ته ور محبت په دوسه ډيري چې سړی خپل پیغمبر نه پیژني نه دی به س د رسول الله سره محبت وکي ګوره په دې سیرت کې به واقعي راشي ان شاء الله چې د رسول الله سره دغه دشمنان ملو شي به دغه سره څو وخت تیر کړي به دغه متاثر شي او ایمان راوړي ځکه چې دغه سیرت ولیدو دغه ژوند ولیدو چې څنګه انسان دی څنګه اخلاق لکه ثمامه د یمامه د اهل الیمامه دغه چې کوم مشر او ونی ویشو او جمعه تراوستې شو او الته استنی پوری تړل صحابه کرام ان شاء الله واقع به تفسیرن راځي بیا اسلام قبول کو الغرض موږ د واقع کې دا زموږ مقصد دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې کله اسلام قبول کو یا محمد والله ما كان على وجه الارض ابغض الي من وجهك فقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي ويا محمد صلى الله عليه وسلم د زمکه په دې مخ باندې چې زما د چا مخ بدی شو غستا مخ او وس د زمکه په دې مخ باندې کې زما د چا مخ وخت نه غستا د مخ ورته کې چې دغه سیرت یو کته هغه ولیدو چې څنګه چې انسان دی نو درځي چې کله موږ د رسول سم د سیرت مطالعه کوو ګورو یو وایي نو زموږ محبت به دغه سره هغه زیاتیږي سیوا کیږي به د پنځه فائدې شو شپږمه فائدہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت چې ډیر بیانې او بیانې نو په هغه باندې به درود ډیر وي او کوم سړی چې په رسول الله باندې درود وي نو الله سبحانه وتعالى طرفنا په هغه باندې رحمتونه برکتونه د بار بار راوري او حدیث کې راځي چې هغه غمونه الله ختمي او دغه حاجتونه الله پوره کوي چې کله سړی په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود وي نو په دې سیرت کې بار بار موږ د رسول صلی الله علیه وسلم تذکرہ کوو څنګه به تذکرہ نه کوو چې سیرت داغه ده او لازم به داغه تذکرہ بار بار راځي ندام د سیرت یو فائدہ ده د دې مجلس یو فائدہ ده چې په دې کې تذکرہ د رسول صلی الله علیه وسلم ډیره کی ځکه بعض علماو د علم طلب کولو په وخت کې د یو فقيه مجلس پرې خو دی او د محدث مجلس لتلی فقيه انساني غالبا چې هغه د علماو اقوال بیانوي یعنی پلانی دي سی ویل پلانی دي سی ویل پلانی علم داوی پلانی داوی زما راي ده او محدث هغه چاته ویل کی چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه بیانوي نو چې بیا به تاسو کړی چې ته د پلانی عالم سره وکیناستې نن دلته رالی ویلته د سره درود نه ویل کیږي او په دې مجلس کې همیشه پر رسول صلی الله علیه وسلم درود ویل کیږي ځکه وی دي تر عالمه نو د برکت دغه مجلس چې بکم کې د رسول صلی الله علیه وسلم تذکرہ کی الته درود ویل کیږي او چې درود ویل کیږي نه الته رحمتونه او برکتونه راوريږي د الله سبحانه وتعالى طرفنا وسو فائدې شي شپږ وما فائدہ غدا ده چې د دې سره ایمان ډیری د دې سیرت اوریدو سره او بیانولو سره ایمان ډیری د ایمان په یوځ باندې نه دی ولا چې بزا ولاله د لقیږي نه بلکې د ایمان کمیږي زیاتی نو څومره چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانو او اوري دومره به زموږ په ایمان کې ترقی راځي کې سره اسیم کینی او مقصد دا نه چې ایمان په ډیر کما
خو الله سبحانه وتعالی به دې په دې زړه کې به دې سیسه ورواچي د متاثر شي ایمان به ډیر شي دغه مجلس نه به دې زړه به نه کې زیاده مجلس نه پاسه د رسول سم دومره خوږ سیرت ته او دومره ناشنا سیرت او د رسول سم خواته څه کسان راغلي دغه د اخلاقونو دومره متاثر شي دغه د سیرت دومره متاثر شي چې راغلي دنیا له او ځان سره ویوړو سه ایمان راغلي دنیا له او ځان سره سه ویوړو ایمان ځکه حدیث کې د رضی امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی د انس بن مالک رضی الله ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه غنما بين جبلين یو کس پر رسول په سراغه او د رسول سم نه غوښتنه وکړه ایز غریب مال سرک رسول الله صلی الله علیه وسلم ول د بيزو ګړو دومره غټ کندک ورکو چې دوه غرونو په منځ کې علاقه او دا پوره ډکای دومره غټ کندک رسول الله غل ورکو چې کله خپل قوم ته ورغه وی یا قوم اسلموا اي قوم اسلام قبول کړي فإن محمدا يعطي عطاء رجل لا يخاف الفاقة یقینا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چاله سور کینو دسی ورکی چې د غربت نه بینيري وان كان الرجل لا يجيء اليه ما يريد الا الدنيا ويسړی په رسول په سره دنیا به غوښته لکه دا سړی راغلی وکړه خو ځان له غوښتو چې رسول الله مال سره فما يمسي حتى يكون دينه احب اليه من الدنيا بما فيه دا سړی برابر پر رسول په دنیا به غوښته خو چې د رسول د مجلس نه وته نو دنیا او په دنیا کې چې سدي د دینه به زیاته مینه د بیا د دین سره وا هغه نو متاثر شو ما خبره ده کول چې سیرت سره ایمان ډیری ست ایمان کې به ترقی راځي ته کافر راشي پر رسول په سره د اخلاقونو متاثر شي موته مسلمانان یې موږ په غو ایمان راوړي لازم به د سیرت تلاسه زموږ په ایمانونو کې ترقی راځي او زیاتیږي وا و فائدې شو اتمه فائده د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانولو سره او اوریدو سره انسان په ټول دین باندې پوښ په ټول دین به پوښ ځکه چې دا د دیرش کالو سیرت دی چې دیرش کال رسول سم څنګه تیر کړي او دا غینه مخکیم دي خو اهم بیا کم کی چې مسائل لی او احکام دی او عبادت دی هغه غلی چې رسول سم ته کړه نبوت میلاو شو هغه دیرش کال دی د دیرش کال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عقیده د پاره کوشش او مهنت کړي احکام او عبادت جهاد د کفار سره معاملات د مسلمانانو سره معاملات د بیبيانو سره معاملات د کورنۍ مسائل د ملک مسائل د ټول خبرې وبدي کې د ناراضي نو د سیرت چې کله ته واوري او بیان کې او مطالعه کې نه ته په دین باندې پوښ قرآن حدیث تفسیر د ټول مسلې وبدي د ناراضي ان شاء الله کله سبحانه وتعالى چې جون راکونو ناشنا فواید به تاسو په دې درسونو کې اوري ناشنا قیمتي فائدہ د رسول سم یو قدم چې علي اوچته یو لګي بغي کې یو درس او عبرتي نو د څه فائدہ شو اته نه هم فائدہ ده د رسول سم په سیرت بیانولو کې او په سیرت اوریدو کې هغه ده چې دعوت طریقه به زده کې دیرش کاله رسول صلی الله علیه وسلم مسلسل دعوت کړي الله سبحانه وتعالی د آیتونو نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر اے صادر اچون کیا او اے کمبل اچون کیا پاسه خلق وې روا وربک فکبر د خپل رب لوی بیان ک رسول الله صلی الله خدیجه رضی الله عنها توي او یا خدیجه ولا زمن النوم د خوب غزوانه ویلاړه د خوب او د آرام غوخ هغه لړ او هغه چې رسول الله پاسې د مرګ پورې هغه په دغه کوشش کې او په دغه مهنت کې د خپل رب لوی بیانول او خلک یې راول د دیرش کالو سیرت چې توري د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دین ته دعوت طریقه نه زده کین بل به سن زده کې څنګه دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکانو تور کړي د رسول سم طریقه د دعوت د غوی د شبهات او جوابونه د غوی سره معاملات د يهود او نصارو سره معاملات يهود او نصارو له دعوت دشمنانو سره معاملات اغوی ته دعوت خپل بیبيانو ته دعوت خپل ملګرو ته دعوت خپل قام قبيله ته دعوت ټول دنیا ته دعوت
پیریانو ته دعوت دا ټولې خبرې به دې کې دننه راځي. د دې نه یو داعي خپله طریقه یې زده کولی شي چې زه به څنګه دعوت ورکومه د دین طرف ته. قرآن کې الله سبحانه وتعالی سوی قل هذه سبیلي ادعو الى الله على بصیره. ای پیغمبر ووایه دې خلکو ته چې دا زما لار ده نیغه لار ده. ادعو الى الله د دعوت ورکوم خلکو ته د الله طرف ته على بصیره د علم په رڼا کې د وحي په رڼا کې. نو غټ داعي په دې انسانانو کې غټ داعي هغه رسول صلی الله علیه وسلم دی. د هغه نه به طریقه زده کې چې څنګه دعوت وکړي. ځکه چې د ځمکې به د مخ باندې غوره انسان دی او هغه انسان دی چې هغه ته د الله په لار کې سخت تکلیفونه رسېدلي. نو ډېر ملګري دا شکوې شکایتونه کوي چې موږ ته دا مشکل راځي موږ ته دا مشکل راځي. د دې ټولو مشکلاتو جوابونه هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په سیرت کې دننه پراته دي. هغه به انشاءالله موږ ته مخې ته راځي. دا څو فایدې شوې؟ 9. لسمه فایده دا ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت مطالعه کول د دې سره به ستا چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې کوم ایمان دی هغه به ښه مضبوطېږي. ولې؟ ځکه چې د سیرت په خپله د رسول صلی الله علیه وسلم په نبوت د رښتینوالي دلیل دی. دې کې به د رسول صلی الله علیه وسلم معجزې تاسو اورئ. کمې مرستې چې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کړي د هغه به مخې ته راځي. داسې نور ډېرې واقعې به راځي چې د هغې د لاسه به هغه تصدیق چې کوم د رسول صلی الله علیه وسلم موږ کوو او زموږ ایمان چې کوم په رسول صلی الله علیه وسلم باندې دی هغه به ښه مضبوطېږي او ښه به ډېرېږي. دا لس فایدې شوې. دوه پسې نورې بیانې کړو. 11مه فایده د ژوند خوشحالي هغه په دې کې ده چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړو. امام ابن القیم رحمه الله وی فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة. وی نشتی لار د کامیابی او د خوشحالی نه په دنیا کې او نه په آخرت کې مگر دا چې ته د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه معلومه کی او په هغه طریقه باندې عمل وکړي. دا د خوشحالی لار ده او دا د کامیابی لار ده. نو دا غټه فائدہ ده په دې سیرت کې چې د دې د لاسه الله سبحانه وتعالی موږ ته خوشحالیانې نصیب کړي او د دې د لاسه موږ ته د کامیابی لار اسانېږي. الله سبحانه وتعالی موږ ته په دنیا او آخرت کې خوشحالیانې نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی موږ ته د کامیابی لارې اسانې کړي. 12مه فائده د صحابه کرامو مقام پیژندل. ځکه چې سیرت کې ډېر واقعات راځي. تاسو به اورئ انشاءالله چې څنګه د صحابه کرامو په خپله غریبۍ کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره مرسته کړې ده. که یو کمزوری دی د بدن نه هغه څنګه مرسته کړې ده، څنګه قربانیانې ورکړي. د مشر صحابي نه واله د ټول نه اخرنی صحابي چې کوم دی د هغه پورې تاسو ته به د هغوی هغه قدر او هغه مقام هغه ښه معلوم شي چې دا څومره اوچت انسانان دي د ځمکې په دې مخ باندې د پیغمبرانو نه وروسته. او څومره قربانیانې زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره ورکړي دي، څومره قربانیانې دوی د دین دپاره ورکړي. داسې ناشنا انسانان. نو د دې انسانانو هغه قدر به هم تاسو ته ښه معلوم شي او ښه به ډېر شي ستاسو په زړونو کې. الله سبحانه وتعالی د دې انسانانو سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. دا یو څو فایدې په تا دی کې 12 فایدې شو. دا فایدې چې سړی واوري د هغه شوق ښه ډېر شي د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت طرف ته. بیا دا اهمه خبره ده د خلکو کې چې سړی نظر وچورلی نو د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت په باره کې خلک 3 قسمه دي. اولنی قسم هغه دی او دې خبرې ته اشاره امام ابن القیم رحمه الله په خپل کتاب زاد المعاد فی معرفة هدی خیر العباد په دې کتاب کې هغه دې خبرې ته اشاره کړې ده چې یا خو هغه سړی دی چې هغه بالکل د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت نه لرې دی. ژوند تیری د خپل خېټې سره کار دی، د خپل ښځې سره کار دی، او د مور پلار سره کار دی، او د پټو د ځمکو سره کار دی. او داسې ډېر دي. والله العظیم زه په دې خبره قسم خورم چې داسې ډېر خلک به په موږ کې چې هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم صرف نوم پیژني بس
نورو ته دا پتم نشته چې پیدا شوی کوم ځای کې و، دی مړ شوی کوم ځای کې دی، د عمر څومره و، د ژوند څنګه و، دی په کوم ځای کې ورته پیغمبري میلاو شوې ده، کوم ځای ته هجرت کړی، عبادت یې څنګه و، د دې نه سره خبر نه دي. او دا ډیر دي زموږ په معاشره کې، دا ډیر دي. صرف ورته دا پته ده چې رسول صلی الله علیه وسلم نوم هغه د محمد صلی الله علیه وسلم بس. او دې به کې مشتي مته ستاسو واقع او پیر بیان کړو چې نای په چاپ کې ناسومه اول ته یو انډین لګیاو ډیر غټ غټ خبرې کولې او دین په دې مسلو کې ګوتې والو په مخ نه ګیرو نه بریت هر څه صفا کړی وو نو غټ غټ مسلې بیانول. ما ته مې ورته دومره غټ مسلې بیانې ته به دین پوهې دومره خبرې کوه څومره چې ستا مقامي په دین کې ګوتې مه غصه شو. ما ته تا ته زه هندو ښکارم او تا ته زه کافر ښکارم، موږ پېژنو دین او موږ داسې او موږ دغه. ما ورته ویل د رسول صلی نوم څه دی؟ زه مې ته ډېرې خبرې کوې نوم دغه څه دی؟ د کعبې په رب د قسم خورم چې هغه دغه شان وي د هغه نوم دی الله. بیا ورته ما دا دی حل دی او فتوې لګې تا ته دا پته نشي چې ستا د پیغمبر څه نوم دی. نو بیا وایي چې د پیغمبر نوم پیغمبر دی، نو مې پیغمبر خو مطلب دی پیغام راوړونکی. دا یو انسان دی چې الله له پیغام ورکړی دی چې ته ورسوه د مخلوق ته، خو د خپل څه نوم به وي که نه هغه نوم ماته نه و معلوم. نو داسې خلک ګوره په موږ کې مشتي چې هغوی له دومره دي چې صرف ورته نوم معلوم دی، نور د مخکې سره خبر نه وي. او چې د دې نه خبر شو د رسول صلی د ژوند نه، نو ژوند به دې بدل شي. دا کېدی نه شي چې یو سړی د رسول صلی سیرت اوري او په هغه باندې اثر نه کېږي. او چې کله پې اثر نه کېدو نو دې سړي ته لاسنیوه کول پکار دي، ځکه چې دې پته نشي چې په کومه درجه باندې دی چې د دومره عظیم انسان سیرت دې بیانېږي او په دې اثر نه کېږي. چې واوري چې د رسول صلی الله علیه وسلم لباس داسې و نو دی خپل لباس هم بدلوي. چې واوري چې د رسول صلی الله علیه وسلم شکل مبارک هغه داسې و دی به هم بدلوي. د رسول صلی الله علیه وسلم عبادت داسې و دی به هم کوي. د رسول صلی الله علیه وسلم ناسته پاسته داسې و دی به هم هغه شان کوي. د رسول صلی الله علیه وسلم غم خادي داسې و دی به هم هغه شان کوي. لازم په سړي باندې اثر کوي. نو ما خبره دا کوله چې اولنی قسم خلک کم یو دي چې د سره پیژني نه. دویم قسم خلک هغه دي چې غلو کوي، د حد نه وړي. نو په کوم ورځ چې رسول صلی پیدا شوی دی په هغه ورځ اخترونه، په کوم ورځ چې مړ شوی دی په هغه ورځ اخترونه، او دغه شان ماتمونه، او دغه شان د اسراء او د معراج واقعه ده په دې شپه باندې اختر او خوشحالي. دا خلک دي چې دوی له حد نه اوړېدلي دي. او موږ الحمدلله په منځ کې و خیر الامور اوسطها، نه به د حد نه اوړي او نه به کمیږي، نه به افراط کې او نه به تفرید کې. اولنی قسم هغه دي چې سره پیغمبر پیژني نه. دویم قسم هغه دي چې د حد نه اوړېدلي، کم حد چې شریعت مقرر کړي دوی د هغې نه اوړېدلي دي، نو نوي نوي کارونه شروع کړي، دا هم په غلطه دي. نو په منځ کې هغه خلک دي چې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه سیرت ته معلوم دي او د هغه حدود سره ولاړ دي، کوم حدود چې شریعت یې ښودي د هغې نه به مخکې نه اوړي. او د رسول صلی الله علیه وسلم سره زمونږ مینه الحمدلله او الله دې دې مینې د لاسه مونږ وبخي. د هغې دا مطلب خو نه چې مونږ د سره دومره مینه وکړو د پیغمبر سره چې راوچتي کړو الله ته یې ورسو. دا خو بیا دې کار وران کړو که نه، د حد نه واوړي. د هغه اولنی د سره مینه نه کوي د رسول صلی الله علیه وسلم. دویم دومره مینه کوي چې پیغمبر یو انسان چې هغه انسان دی مخلوق دی هغه یې راوچت کړو د خالق سره یو ځای کړو، دوم ظلم زیاتی وکړو. نو په منځ کې هغه خلک دي چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره ښه ډېر محبت کوي، خو دا وایي چې الله خالق دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخلوق دی. کېدی نه شي چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله درجې ته ورسي، کېدی نه شي چې د الله خاص صفات هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې دننه. نو دا ما یو فائدې تاسو ته بیان کړه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت مبارک کې خلک په درې قسم دي، دا اهمه فائده ده د سره یاد ساتئ. او همیشه په دغه خلکو کې اوسئ
او دغه خلک د ځان نه جوړ کوي کم چې نه افراد کوي او نه تفرید کوي په منځ کې ژوند تېروي. بله اهمه مسله د دې بعضو خلکو دا مطلب دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت چې مطالعه کول غواړي نو د هغې دپاره به هغه کتابونه ګوري کم باندې چې له پاسه لیکلي چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت په باره کې ده. داسې ستاسو ټولو په ذهن کې ده که نه؟ وایي سړی چې د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت ګورم نو ته به ورته څه وکړه؟ د سیرت کتابونه د الله والا. حالانکه دا غلط سوچ دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت په دې کتابونو کې صرف دی. د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت په قرآن کې مشته. قرآن کې دا سیرت شته کې نشته؟ شته. د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت په صحیح بخاری کې مشته، په صحیح مسلم کې مشته. دا ټول سیرت دی کنه. صحابي رسول صلی الله علیه وسلم راغی او د سیدی سی وکړو، دا سیرت نشو؟ رسول صلی الله علیه وسلم جمعه ته راننوتو مونږ په دې طریقه باندې وکړو، سیرت. رسول صلی الله علیه وسلم د زکات مسله دې سی وکړه، دا سیرت دی. رسول صلی الله علیه وسلم جهاد لوتو دا خبرې وکړي، دا د شروط بیان کړو، دا د آداب بیان کړو، دا سیرت. دا ټول د سیرت کې داخلي. خو دې ډیرو خلکو دې ذهن دی چې د سیرت چې ته مطالعه کول غواړي د هغې دپاره به لازم هغه کتابونه ګوري کوم چې صرف د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت په باره کې لیکلی شوي. صحیح ده چې دا کار چې کوم علماو کړی دی هغوی د دې دپاره کړی دی چې د مسلمانانو ته اسانتیا پیدا شي. نو په یو مستقل کتاب کې د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیان کړی. نور د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت د په قرآن کې مشته، د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت د حدیثو چې کوم مشهور کتابونه په ټولو کې شته. بله مسله دې نه مخکې چې سیرت درسونه شروع شي، د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت یو څو خصوصیات دي، خاص میزات پکې دننه پراته دي، خاص خبرې دي. اولنۍ خبره هغه دا ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت چې دی په دې کې ټول تفصیل پروت دی او داسې بل یو انسان نشته چې د هغه د دومره تفصیلي سیرت وي. څومره غټ خلک تیر شوي د ځمکې په دې مخ باندې سیرتونه شته، تاریخ پروت دی، مختصر تاریخ پروت دی. خو د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سیرت تفصیلي سیرت دی. کور کې دننه څنګه، کور نه بهر څنګه، دشمنانو په مقابله کې څنګه د مسلمانانو سره معاملاتو، سیاسي معاملات یې څنګه، د ملک حالات به څنګه ساتل، څه طریقې ښوولې دي، د اودسماتې پورې د ټول سیرت د رسول صلی الله علیه وسلم شته. نو دا صرف د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت میزه ده او خاصیت ده چې دې کې دا ټول تفصیل پروت دی. دویمه مسله او دویمه میزه هغه ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا سیرت چې کوم تفصیل سره دی د ښه په سند سره دی، یعنی شک ته پکې موقع نه میلاویږي. صحیح ده چې منګړت روایت هم شته، منګړت قصې هم شته. موږ هغه خبرې نه کوو، موږ هغه صحیح سیرت وایو چې ښه تفصیلي سیرت دی او ښه په صحیح سندونو سره دی. او الله سبحانه وتعالی څنګه د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت حفاظت کړی، لکه څنګه چې دا حدیثونه دي کې احکام او عبادت بیان شوي، سند دی پلانی د پلانی نه اورېدلي، پلانی د پلانی نه اورېدلي، هله دا خبرې موږ ته رارسېدلي. دغه شان دا سیرت موږ ته رارسېدلی، په سندونو سره رسېدلی. دا کوم سیرت چې بیانولی کېږي دا داسې نه ده چې یو مولا کتاب لیکلی دی او چې څه په زړه کې راغلي د هغې لیکلي، یا چې څه اورېدلي د هر چا نه هغې لیکلي، نه، دا ښه په صحیح سندونو سره بیان شوی. او کوم ځای کې چې کمزوری سند دی یا منګړت روایت دی، علماو خو واضح ویلي چې دا واقعه د رسول په سیرت کې د دروغ دي. نو دا حفاظت کوونکی په اصل کې الله سبحانه وتعالی دی. بل داسې انسان نشي چې دغه د سیرت ته داسې حفاظت شوی او دغه سیرت ته په دې طریقه باندې راغلی او شروع شوی د سیرت ته کوم ځای نه دی، یعنی د سیرت نقل کول بیانول د صحابه کرامو د وخت نه شروع شوی، داسې وروسته نه دی شروع شوی. او پای باندې یو دلیل زما په ذهن کې اوس راغی، انشاءالله په دې سیرت کې مخکې په خپله راځي چې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما هغه زه وړوکی وم او لاړم د خپل ترور میمونه رضی الله عنها چې د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي و، د هغې په کور کې مې شپه وکړه او دا شپه مې وی دې دپاره وکړه چې زه وګورم چې رسول صلی الله علیه وسلم د شپې څنګه عبادت کوي، دا اوس سیرت را نقل کوي، څنګه الله سبحانه وتعالی دې پیغمبر غ سیرت ژوندی ساتي.
ورفعنا لك ذکرک الله وی من بستا دا نم دا بروخانه کو دا بدیسی کو چی همیشه به خلق یاده وسی یاده ان شانئک هو الابتر ای پیغمبر یقینا ستا دشمن به خیره ده کله چې رسول الله زامن وفات شو مشرکین په خندا شو وی دې میراث دي صرف لونه دي او زامن مړ شو نه دی به څوک یادای الله وی دوی ته وایي تاسو دي چې تاسو به څوک نه دي تاسو به خیره نه هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې داغه زامن په وړوکوالي کې مړ شوی او پاتې شوی صرف لونه وی داغه تذکرہ الله سبحانه وتعالی دې څه وچته کړه چې کم ذکر الله نو مغسته کی نو خو کې اوس د رسول سم نوم راشي دی بانک ته وګوره چې الله نوم راشي د رسول سم نوم بګرای د شم په نور د عبادت مقامات تی چلته د نمونه یو ځای راشي او هغه مشرکان د مکی مشرکان چې دغه لسل زمانو دیو کس او پنځل زمان ویو پینځه زامن به اته زامن به الله سبحانه وتعالى دغه تذکره او نوم او نشان او هر څه ختم کړي ما خبره دا کوله چې الله سبحانه وتعالى څنګه ساتل دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت چې عبد الله ابن عباس یو ماشوم شپکې د خپل ترور کړه صرف د دې لپاره چې زه دا وګورم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې عبادت څنګه کوي بدلته د فائدې لپاره یاد ساتي دا خبره چې یو خود احکام مسائل د عبادت او د مسائل لکه د منځ د زکات او نور عبادت چي په دې کې علما په سند کې ډیره سختی کوي لکه کمزور سند قطعا قبلي او چې قبلي د پر خپل شروط دي چې زموږ دا اوس موضوع نه ده او د سیرت په واقعو کې او په روایتو کې علما لکه اسانی کوي نو په دې کې به دومره سختی نه وي اوس یو واقعه درغلي د رسول په سیرت کې علماء بیان کړي د معمولی غونډې کمزورتۍ په سند کې شتي نو علما د کمزورتۍ ته بیان ګوري نو اوس مونږ کې دي چې په سیرت کې موږ بیانوم دي چې واقعي چې بعض علماء باغی باندې جرح کړي چې دې په سند کې دا مسله شتي خو بیان یې کوي چې جمهور العلماء بیانوي غالبا علماء بیانوي دا نه چې سبا له سره پاس چې تا چې ابلوس کوم خبرو کړه هغه سند کې دی سند کې دی د دې په سند کې به دومره سختی نه کوي لکه څومره چې نور مسلو په دې اسانیدو کې سختی کوي دا یو فائدې ځان سره یاد ساتي د دې بعضو خلکو د سي مثال لکه د مچ سجل کوي په ګندګۍ کې نه چې ته خزي ته نشي نو دا یو سره به ستا ګنټه درس یا درسونه به ووري دا غینه به یو مسله راو بس نه خیر دا مسله کمزوري بیان کړي او غسمره چې فائدې دی هغه ټولې به هغه به پری نو دې سني کول پکار د سیرت په سندونو کې علما اسانتیا کوي چې خیر د سیرت مسائل انده خو نه چې عبادت مسله تی جوړي یا عقیده سره ټکراو خورینه خو سیرت کې واقعا راغلي دغه کوم معمولی په سند کې کمزورتي یو هغه چې منګړت روایت هغه بالکل نه قبلي دروغي سوچا یو هغه چې معمولی کمزورتي ای به د سیرت شروع کول مخ کې اخرنی خبر هغه ده چې مونږ چې کوم سیرت بیانو پدې کې یو څو میزات یعنی خصوصیات اولنی خبره چې دا سیرت به مونږ د الله په توفیق سره خو واضح بیانو او خو په اسانه لهجه کې او په اسانه جبه کې دې لپاره چې مسلمانان وروڼه خويندې د ټول به پوښ بس خلک خصوصا بعض علما ما سره بتو کیتا چې د پلانې ټکې ویلې او ته چې پلانې خبره کړې ده د پښتو په جبه کې نشته د پښتو د قواعدو خلاف دي دا غوښمن شکریا ده کو خو بیا دا چې بعض زینو کې قصدن هغه ټکي سره وی چې هغه مشهوري په معاشره کې اگر هغه د پښتو جبه خلافي د دې لپاره چې مقصد زمونږ دی چې تخپل جبه نه خایو چې زمونږ لغت وینه او زمونږ فصاحت وینه مقصد دې د مخامخ سره چې کم ناشته د دې دماغ ته د خبره ورچول او د دې زړه ته د خبره ورچول نو ان شاء الله د سیرت به حتی الوسع په اسان او الفاظو کې او په واضح طریقې سره بیانول د الله په توفیق سره دیمه مسله
په دې سیرت کې به ان شاء الله منګړت روایت تاسو نه اورئ. نو کوم سیرت چې به بیانو مزد الله په توفیق سره دا به هغه سیرت چې د دې سندونه به صحیح ان شاء الله. او منګړت قصې پالتو قصې دې خبرې چې د عقیدې خلافي، د منهج خلافي، د سلف او د منهج خلافي، د سلفیت خلافي، اب ان شاء الله دغه سیرت کې نه ها دا فائدہ برته بیانوم چې په دې واقعي کې بعض خلک دغه قسمه قصې کوي خدا منګړتي دي. هم تاسو د علم زیاتولو لپاره بیانو چې تاسو ته پته ولګي چې خلک دلته دا قصه کوي خدا دروغ ده. لکه مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت واقعه دا راځي ان شاء الله. نبی هغه غار کې ناس 3 ورځې نبی بعض علما دا خبره کوي بعض کتابونو کې شتي چلته بیا جولا راغو او کوتر رالو التغیږي واچولیو دغه د لسبیا مشرکان چې له غوې دلته وسوک نه دا منګړت خبره به سند خبره. نو دې څه قسمه فائدہ به تاسو ته بیانوي چې دې کې خلک دا قصې کوي خدا منګړت. ځکه ګور عقلوم دا وای الله سبحانه وتعالى د خپل پیغمبر حفاظت کړي د بدغه ذکر او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه. نو ناشنا خبره خدا ده چې الله د غوی حفاظت کو او د غوی د غار ښکارو. په دې کې څه تعجب دی چې هغه پټ دی او الله حفاظت کړي. په دې کې څه تعجب شته؟ او بیا غار پټ دی نو هغه ته نه ښکاري کنه، خو چې غار کولاوي او غوته نه ښکار شي دا وز الله سبحانه وتعالى ناشنا طاقت دی. درېمه خبره په کوم ځای کې چې هم منګه سواقع بیانو د رسول الله د ژوند څخه خبره کو دا غینه به یو درس او عبرت او فائدہ غو لازم بیانو. ځکه چې د سیرت د دې لپاره زنه بیانوم چې خلک زما صفاتو کې او نه دې لپاره بیانوم چې مال به څوک څه دنیا راکې او نه دې لپاره بیانوم چې تاسو نه پېچاندې علم او نه دې لپاره بیانوم چې زما شهرت وشي. نه دا چې زه بیانوم صرف محض د الله سبحانه وتعالى راضي کولو لپاره او د دې لپاره چې موږ د سیرت په خپل ژوند کې راولو. دا غیر لپاره به لازم دی چې کوم ځکه موږ سم مسله بیان کو دا غینه به فائدہ راو باسو چې دې مسله کې دا فائدہ ده. څلورمه خبره ان شاء الله زما طریقه به د سیرت بیانولو کې چې کوم ځکه هم څه خبره موږ بیان کو په سیرت کې ناغه بیا پتل کې اچو. یو طرف ته د رسول الله سیرت او بل طرف ته زمنګ وسنه حال دې موازنه وکړو چې موږ څومره وبو کیو د دې نه بغټه فائدہ موږ ته ملوي. پنځمه خبره زه په زیبا د عقیدې مسلې ته اشاره کوو او زه په زیبا د عبادت او احکام او دې طرف ته اشاره کوو او ان شاء الله د الله په توفیق سره اگر کدا د دې سیرت ختمې ده چې په کوم ورځ رسول الله وفات شو دا به د سیرت اخرنه درسي چې رسول الله وفات شو بیا په مدینه کې څه احوالو دا وخت پورې پتن شي ژوند دی به مړ به کوچرته الله غزي ته ورسول او دا سیرت پوره شو نو ناشنا فواید ناشنا حکمتونه ناشنا درسونه ناشنا عبرتونه دا به ستاسو په خوا کې دا به ستاسو مخې ته خپ اساني سره تاسو دا غینه فائدہ حاصلولای شي. الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي چې دا سرته ورسو او الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي چې په دې سیرت باندې عمل وکړو. د عربو دینی حالات د جاهلیت په وخت کې او دغه شان د عربو اجتماعي حالات د جاهلیت په وخت کې او دغه شان دغوی معاملات د زنانو سره دغوی معاملات د بچو سره دغوی معاملات د ملګرو سره د خپل خپلوانو سره د ان شاء الله پر روان درسونه کې بیانو به دغه نه بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب او دغه د ولادت مسله او دغه د قوم مسله دا ان شاء الله بیانو. الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي چې موږ د رسول الله سیرت دې بیان کو څنګه چې دغه حق او به الله سبحانه وتعالى باغی باندې موږ له عمل کولو توفیق راکړي. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.